واضح دی نه دا شو چې د شیطان دا شر ډیر خطرناک دی. د شیطان دا شر څه دی؟ دا ډیر خطرناک دی. ځکه د الله درې صفات ذکر شو. وی پټیدونکی الخناس، خناس پټیدونکی ته وی. او حدیث کی در ازی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی شیطان چی کل دا اذان آواز ووری نو شاکی او تختی، او چی کل تا اللہ یاد کی نو شیطان تختی. نو شیطان اگا بزدیل دشمن دے زمانگا، بزدیل دشمن. خدا پچا باندی چی شیطان ضرور شوی دے نو پخپل دا سڑے کمزور ہے، او دا اللہ شکر دے پا دی باندی چی اللہ شیطان لا صرف طاقت تا وسوسی ورکڑے. طاقت دا سو ورکڑے؟ دا وسوسی. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. زوری نشتی، دا شیطان زور گوری نچلی، صرف وسوسا ورا چی. خو منگ دم رکم زوری شویو چی اگا معمولی وسوسکم منگ را گیر شو. اس گوری سڑے سہر منزل نرازی. شیطان و تا صرف دا ہوئی چی گرمتو لئی دا پستتو لئی دا، او بیا بورستا منزو کے کنا دا منز تختی خونا دے پریوتو. چرت تاسو سوک لی دلے دے چی شیطان و تا پڑیا چولی و تڑے لئی؟ نا. چرت تاسو سوک لی دلے چی شیطان دا لاس ننیولے دا و پا زور گناہ لبولے؟ نا. نو دا اللہ شکر دا چی شیطان سر دا زور نشتی. شیطان صرف تا تا وسوسه را چی دا یو بزدیل و کمزور دشمن دے. خو چی ایمان کل کمزور شی نو دا بزدیل دشمنم زور ورشی. چی ایمان کل دی درجی تا ورسی چی آگی که کمزورتیا راشی نو پا کمزور و وسوسو باندی دا سڑے دینداری پریدی. او دومر بزدیل دشمن دے چی اللہ دی یاد کو دا دشمن تختی. چی سن دی اللہ یاد کو دا دیوی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بس دا شیطان تختی. نو دا طریقہ یاد کئی چی کل دا تم وسوسی رازی نو پا دا ٹیم کی پنانی سپا اللہ پوری دا شیطان نا. او غدیسی چی تداوے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. او دا ہر انسان سر شیطان شتی. دا فائدہ ہے دا کہ دا ہر انسان سر شیطان دی. حدیث کی دیسی رازی او دا حدیث امام مسلم رحمہ اللہ راولے دے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ما منکم من احد الا وکل به قرینو. پتاسو کی دا ہر سڑی سر شیطان مل گرے، دا ہر انسان سر یو شیطان دے. صحابہ کرام ہوتے و انت یا رسول اللہ، اے دا اللہ پیغمبر تاثرم شیطان دے؟ یعنی تو کوئی چی دا ہر چا سر یو شیطان مل گرے شوئے دے او کوشش کی دا گمراہ کولو. آئے تاثرم شیطان شتی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے نعم ما سرم شتی الا ان اللہ اعاننی علیہ فاسلم. و زماغ شیطان مسلمان شوئے دے. ذکر چی دا کو پیغمبر بانے اس نرسی. پیغمبران خو اللہ ساتلی دی او دا معصومین دی. معصومین بمانا سے اللہ دا گناونو نا پاک ساتلی دی. نو دا پیغمبرانو سر چی کم شیطانان دی اگوی سی چلو کو اسلامی قبول کو. ذکر تا پتہ ہو لگی دی چی زمان سوس خو نرسی. نو دا ہر چا سر شیطان شتی او دا شیطان گو رہے پا دی وین کی دیسی پا دی رگونو کی دیسی گرزی لکا سنگ چی بکی دا وین گرزی. دا دی شیطان دا چال نبزان دیر لری ساتی او زان با اخیار ساتی. ذکر اللہ قرآن کی زیب زیدہ خبر بیان کرے دا چی شیطان گو رستا سخکار دشمن دے. یو حدیث کی دیس راجی پا صحیحینو کی دے، بخاری مسلم کی دے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت تے ہوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتکاف کیو. اعتکاف پا مسیح نبوی کی کڑو. نو دے اعتکاف وری دوران کی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بی بی صفیہ رضی اللہ عنہ اگر آلے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تپوس دا. نو پہ اعتکاف کی تپوس جائز دے چی خزرائشی و دا خاون تپوس کی دے کس عرج نشتی. نو کل چی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر خبری ختم کری نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روتو کور تے رسول زکا چی شپوا. نو دا دین دا خبرم ثابت شوا چی اعتکاف کی دا ضرورت تا پر روتا جائز دی. منگ با ہری خبری نیو فائدہ انشاءاللہ بیانو. چی کل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خپل بی بی روانه کڑا کور تا تو نو پا دی که دو کسان رالو دا انصارو یعنی مدینی والا. وی کل چی اگوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولیدو
نو تیز شو په دې مزل کې تیزي وکړه تادي وکړه او دا د درنو انسانانو صفتي چې کله د چا سره زرانه ویني نو ځان پې ننګاره کړي او د هغه ځینه زر وځي نو هغوی خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې څه بد ګمان خو نه و خو هغوی چې دا تیزي وکړه دې دپاره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره بیبي ده نو چې موږ د هغه د دې مخې نه زر واوړو دا د صحابه کرامو ادب و درنوالی او دا د هغوی اوچت شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل علی رسلکما رو ځئ په ارام ځئ انها صفیه بنت حیی دا خو زما بیبي ده صفیه رضی الله عنها بل څوک نه ده نو دې کې بله فایده چې که چېرته د ښځې نوم بهر ذکر شي نو دې کې څه حرج نشته د ښځې دا نوم ګوره عورت نه دی د ښځې نوم عورت نه دی نو زموږ په دې معاشره کې بعضو دومره سختي کړې ده چې د ښځې دا نوم ذکر کول لکه مرګ ورته قبول دی خو دا نه نو دا فایدې ده کوي چې د ښځې نوم دا عورت نه دی څه عورت خو نه دی چې ښځې نوم پټ ساتي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو نه اوچتې زنانې شتې نشتې او هغه ګوره صفا نوم واخیستو وایي دا زما بیبي ده صفیه ده هغه ورته سبحان الله یا رسول الله وی یا رسول الله دا تاسو څه وایي موږ په تاسو غلط شک خو نه کوو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته زما بیبي ده بل څوک نه ده هغه یا رسول الله موږ ته پته موږ په تا باندې غلط شک خو نه کوو خو موږ دا تعدیل دې دپاره وکړه چې ستا د دې مخې نه واوړو د یو ادب و احترام پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل صحیح ده چې تاسو په ما غلط ګمان نه کوئ خو ان الشیطان یجري من ابن آدم مجرى الدم شیطان د انسان په بدن کې داسې ګرځي لکه څنګه چې پکې دا وینه ګرځي واني خشیت ان یقذف فی قلوبکما شیئا او زه ویرېدم داسې نه چې ته دا شیطان ستاسو په زړه کې څه دروان اچوي نو د هغې دپاره مې درته وضاحت وکړو نو ګوره دا شیطان دومره خطرناک دی چې ستا په بدن کې داسې ګرځي لکه څنګه چې ستا په رګونو کې وینه ګرځي نو دې ته پرېږدي نه زمونږ مقابله د شیطان سره د کم وخت نه چې موږ بالغان شوي یو او زمونږ مقابله د شیطان سره روانه ده د کم وخته پورې د مرګ پورې تر دې چې شیطان به دا کوشش کوي چې کله یو انسان باندې مرګ راشي چې دی په ځنکدن کې ګډوډ کړي او په ځنکدن کې د خولې نه هغه الفاظ راوباسي چې د اخره خاتمه غلطه شي اخره خاتمه ورانه شي نو د هغه وخته پورې ګوره زموږ د شیطان سره مقابله ده او د شیطان سره مقابله خو په نره باندې کې او د ایمان په زور او په جذبه باندې به کې او چې کله ته د ایمان زور د سره نو د شیطان چال او د شیطان مکر دا بیا ډېر کمزوری دی ستا په وخت کې خو په شرط دی چې کمزوري تا سره د ایمان زوري چې د ایمان زور د سره نه و که نه نو دا کمزوری شیطان هم ګورې تا به ګډوډ کړي بلکې شیطان ته خو کار آسان شوی دی شیطان ته کار په دې آسان شوی دی چې ډېر خلک داسې دي والعیاذ بالله په دې ګناهونو دومره عادت شوي دي چې د شیطان وسوسې ته هم ضرورت نشته په دې ګناهونو سره سړی عادت شي ګوره او ځکه حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی کله چې یو انسان ګناه وکړي نو په زړه کې تور ټکی ولګي یو نقطه ولګي بس که چېرته دا سړی توبه وباسي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي هغه نقطه څه شي هغه ختمه شي زړه یې سپین شي او که دې توبه ونه باسي او په هغې پسې بله ګناه وکړي او په هغې پسې بله کوي او په هغې پسې بله کوي هغه تور داغ چې دی هغه په دې زړه باندې ډېرېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي داسې وخت راشي چې دا زړه تک تور شي نو چې تک تور شي نو غلط کار ورته ښه ښکاري او ښه کار ورته غلط ښکاري پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا زړه الټه شي کله انسان د ګناهونو سره دومره عادت شي چې بغیر د شیطان د وسوسو نه ګناهونه کوي والعیاذ بالله مونځ یو سړی نه کوي عمر له مونځ نه کوي بس شیطان ته ضرورت هم نشي شیطان ښه دمه دی ځکه دې عادت شوی دی د دې ګناه سره یو سړی عادت شوی دی د دروغو سره یو سړی عادت شوی دی د حرامو سره یو سړی عادت شوی دی د دوکو دړاکو سره یو سړی عادت شوی دی د فحش فلمونو سره بعض خلک هغه دي چې د هغه وخته پورې له خوب نه ورځي چې څو پورې په موبایل کې فحش تصویران نه کتلي یا فحش فلمونه نه کتلي والعیاذ بالله دا د بیماري جوړه شوې ده اوس که شیطان دته وسوسه هم نه اچوي خدای په دې عادت شوی دی
کله انسان په ګناهونو کې دې درجې ته ورسي الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي چې انسان د ګناهونو سره عادت شي شیطان ته ضرورت هم نه لري چې شیطان د ده په زړه کې وسوسې واچوي او د ده په سینه کې وسوسې واچوي من شر الوسواس الخناس الوسواس معنی څه ده وسوسه اچونکی الخناس څه معنی ده پټېدونکی عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما وی الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سهى وغفل وسوسه الشيطان نه عبدالله ابن عباس وی رضی الله عنهما او عبدالله ابن عباس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه دی د تره زوی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لپاره دعا غوښتلې یا الله پوهې که په قرآن او حدیث چې یو پیر دی د خپلې ترور میمونه رضی الله عنها کره شپه وکړه میمونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي ده او د عبدالله ابن عباس ترور ده یعنی د مور خورې ده نو ده کره شپه وکړه وړوکی وایي زه وړوکی وم دا شپې دې دپاره وکړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویني چې دی د شپې څنګه مونځ کوي ګوره دا د هغوی هغه ماشومانان وو زمونږ سپینګیرو ته دا پته نشتي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د منځه طریقه څه وه د خوب طریقې څه وه د عبادت طریقې څه وه تجارت یې څنګه و ناسته پاسته یې څنګه وه مجلس یې څنګه و میلمستیا یې څنګه وه زمونږ سپینګیري ته پته نشتي او د هغوی ماشوم دې دپاره شپه نه ده کړې لکه څنګه چې زموږ ماشومانان د خپلوانو کره شپه کوي چې لوبې وکړي او وخت پاس کړي نه نه دې دپاره مې شپه وکړې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا عبادت وینمه نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو د غریبۍ ژوند و او د هغه کوټې د بیبیانو دومره کوټې وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به پکې سم لاس نو د خپې به د بل دیوال ته رسېدې نو ځکه وایي چې کوټه ډېره تنګه وه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د هغه بیبي میمونه رضی الله عنها دا په اوږدو سملاستو او وایي زه د هغوی په خپو کې په پلنو سملاسته وه دومره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوټه وه نو وایي ما ځان اوده کړی و چې زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تهجد وینم دی څنګه تهجد کوي په دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راپاڅېدو او قضای حاجت له لاړ چې قضای حاجت لاړ وایي زه راپاڅېدم ما وله اوبه تیارې کړې اوبه مې راوړې هغه مې کېښودې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راشي او په دې باندې څه وکړي په دې باندې اودس وکړي وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې راغی وایي که تو راوکړي تو حیران شو چې دا اوبه ماته چا ایښودي دي بیبي نه معلومات وکوي نه ما نه دي ایښودي ماشوم خو ویده دی دا اوبه چا ایښودي دي او هغه اوبه عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما وایي ما ایښودي دي نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي هر چا چې ایښودي دي خو یا الله په دین یې پوهه کوي هر چا چې ایښودي دي خو یا الله په دین یې پوهه که الله سبحانه وتعالی عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما داسې پوهه کو په قرآن باندې چې هغه ته ویل کېږي ترجمان القرآن د قرآن په علم کې دریاب د قرآن په علم کې دریاب هغه وی شیطان د انسان د زړه راټینګ کړی او بالکل په څوکۍ ناسته څوکۍ معنی څه انتظار کوي فاذا سهى وغفل معمولی چې د انسان غافل شي د الله د دین نه او معمولی د الله د دین نه توجه واوړي وسوسه ډایرک ورته وسوسې ورچوي ځکه چې موقع ده فإذا ذكر الله خنس او چې څنګه د انسان الله را یاد کړي نو هغه شیطان څه شي وتښتي نو الحمدلله چې زمونږ د دشمن د شیطان دا څه دی بزدله دی دا کمزوری دی من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسو اچونکي نه چې پټېدونکی دی الذي يوسوس في صدور الناس هغه چې وسوسې اچوي په سینو د انسانانو کې من الجنة والناس د پیریانو او انسانانو ندي یلا مطلب چې یلا ما وساته د شر د هغه چانه چې وسوسې اچوي د انسانانو په سینو کې او د شیطان وسوسې ګوره ډېرې خطرناکې په یو وسوسه کې راټینګ کړي که کامیاب شو کامیاب نه شو بیا د هغې نه لږې کمزوري ته راځي
بیا د هغې نه لږ کمزوري ته او بیا د هغې نه لږ کمزوري ته مثال پرې درکړم علماو دا خبره لیکلې ده چې اولنی کوشش شیطان دا کوي چې د انسان په کفر کې اخته کړي د ټولو نه غټ کوشش د شیطان څه دی چې د مسلمان کفر ته واړي دی غټ کوشش دی نو ستا په زړه کې به شبهې راچوي د الله په باره کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې د اسلام په باره کې د قرآن په باره کې د حدیثونو په باره کې په دې وسوسو کې چې کله د انسان راګیر کړي نو د انسان که دې وسوسو ته توجه شوه او په دې کې پرېوتو نو یو څو ورځې بعد د دې دین نه لاس وینځي والعیاذ بالله والله دې موږ د مرګه پورې په دین باندې قایم او دایم لري ښه دا یو مرحله ده که په دې کې کامیاب نه شو اوس یو سړی دی نه د الله په باره کې هغه په وسوسو کې نه راګیرېږي پیغمبر په باره کې شیطان یې نشي راګیرولی قرآن په باره کې نشي راګیرولی اوس څه کوي نو دی به اوس په بدعاتو کې ورچوي بدعات څه ته وایي په دین کې نوي کارونه په دې کې به یې راګیر کړي کفر ته خو یې وانهړو اوس وایي راشه دا دینداري وله څه که د دینداري وله کمزوري که نو د پیغمبر د طریقې نه یې واړوه نو شیطان به دته هغه اعمال ښایسته کړي چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نه ثابت دا د شیطان د وسوسو طریقه درته بیانوم ښه که په دې کې کامیاب نه شو نو بیا به تا په غټو ګناهونو کې اخته کړي او دا غټ ګناهونه به درته واړه ښکاره کړي زه مړه نشه کول زه خیر دی یو پیر دی خو بیا به دې توبه وباسي که نه دا خبرې به دې زړه ته راچي دا ګناه به درته ښایسته کړي په کفر کې وانه چولې په بدعاتو کې وانه چولې اوس راشي د کفر او د بدعاتو نه علاوه کوم غټ ګناهونه چې دي په هغې کې به دې نښلی په څه نه څه طریقه به تا په ګناه کې راګیری ښه یو سړی دی په دې کې هم تکړه دی او په غټو ګناهونو کې واقع نه شو د شیطان وسوسه کمزوري شو اوس به تا په وړو ګناهونو کې راګیری مړه وړه ګناه ده داسې غټه ګناه خو نه ده وړه ګناه ده او کله چې انسان دا وړه ګناه ډېره کوي او اصرار پې کوي او همیشه یې کوي نو د دې وړې نه څه جوړی شي د دې وړې نه غټه ګناه جوړېږي دا د شیطان طریقه ده ګورې تا ته به ګناه وړه ښکاره کوي او ځکه تاسو ته دا خبره کومه په زړه یې ولیکئ دې ته مه ګورئ چې ګناه وړه ده او که غټه ده خو دې ته وګورئ چې د څومره لوی رب نافرماني کوي دې ته مه ګورئ چې ګناه غټه ده که وړه ده دا خبرې پرېږده یاره دا ګناه غټه ده دا ګناه وړه ده نه ته صرف دا خبره ذهن ته واچوه دا ته چې کوم کار کوې د دې نه ته څومره لوی رب ته منع کړی او ته یې کوې نو ستا په زړه کې به د دې ګناه نه یره پیدا شي چې یاره دا خو د الله بېدبي ده څومره لوی رب زه منع کړی یم څومره لوی رب زه منع کړی یم څومره قدرمن رب زه منع کړی یم نو د شیطان په دې وسوسه کې مه راځي چې دا ګناه وړه ده او غر د وړو وړو کاڼو نه جوړېږي غر د څه نه جوړېږي د وړو وړو کاڼو نه او د قطرې قطرې نه څه جوړي شي دریاب جوړ شي او ځکه حدیث کې داسې راځي ډېر خوندور حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی منافق انسان ته خپله ګناه داسې ښکاري لکه په پوزه باندې چې مچ کیني او دی والوځي بس هېڅ ورته هم نه ښکاري په پوزه باندې مچ کېناست او د دې سیکو والوځو او مؤمن سړي ته ګناه داسې ښکاري لکه دی چې د غره په ویښ کې ناست دی او دنګ غر دی او په مخه دې غر ته ګوري او یریږي چې یاره دا غر رامه راونه ولیږي یریږي په مخه نو مؤمن د ګناه نه سخت یریږي او دې ته نه ګوري چې دا وړه ګناه دې راشه کوی دا وړې وړې چې ته کوې که نه د دې نه به یې ورځ غټه جوړی شي او بل چې په دې وړه باندې مړ شي په دې وړه ګناه باندې مړ شي موږ کې څوک غواړي چې د هغه خاتمه دې په ګناه باندې وشي بله ده چې کله انسان ګناهونه کوي د مرګ څه پته لګي هیڅ پته نه لګي ښه چې پته یې نه لګي موږ کې کم یو کس دا غواړي چې هغه دې په ګناه کې مړ شي څوک دا غواړي یو کس هم نه غواړي نو چې نه غواړي بیا به ځان د ګناه نه لرې ساتي یو سړی دی نشه کوي نشې په دوران کې مرګ راتلی شي یو سړی دی فحش فلمونه او تصویران ګوري دې په دوران کې به د باندې مرګ راتلی شي یو سړی دی په بل غلط کار باندې نښتی دی او په هغې کې لګیا دی او دې په دوران کې وله مرګ راشي څه پته لګي نو کله چې تا ته شیطان وایي راشه ګناه وکړه نو ته دې طرف ته سوچ وکړه چې یاره که زه د دې ګناه په دې دوران کې مړ شم زه به الله له څه جواب ورکوم زه به کوم مخ الله ته مخامخ کېږم او داسې ډېر واقعات
موږ ته قصې کسانو بیان کړي د هغه خلکو چې هغه د ګناهونو په درمیان کې مړه دي، د ګناهونو په منځ کې مړه دي او د هغوی څه حال دی. الله دې داسې حالاتونه موږ لرې ساتي. یعنی ډېره د یېرې خبره ده، ډېره د یېرې خبره ده چې سړی د ګناهونو په درمیان کې او د ګناهونو په منځ کې مړ شي. او ځکه یو ملګري موږ ته قصه بیانوله، قصیقه ملګری وایي زمونږ خپلوانو کې دا واقع راغلی و. یو کس په کمره کې ځان له کمرې ده په کور کې ځوان هلک دی او ځان له به اوده کېدو. چې سهار شو مور پلار ورته اواز کوي راپاسه پلاني راپاسه ناشته تیاره راپاسه او سړی غږ نه کوي. چې دوی پسې تللي دي ورې ټکولی ور ټاللی ورې پسې مات کړی هلک لسي چل چې ورغلي دي نه هغه په کټ کې مړ پروت او په دې موبایل کې یو فحش فلم سټارټ و. دقه شان روان و. یعنې کوم سړی دا خاتمه غواړي؟ الله دې داسې خاتمونه موږ لرې وساتي. دا ډېر یعنی زه خو خپل ځاني زما په دې جسم باندې د غونی زیږ شي د ویښته ودرېږي چې یو سړی د ګناه په منځ کې مړ شي او الله سره ملاقات وشي. څه جواب به یو سړی الله له ورکوي؟ د ګناهونو نه یېره پکار ده او عباداتو له زور ډېر ورکه، عباداتو له زور ډېر ورکه چې د عبادت په دوران کې ته مړ شي، ځکه چې هېڅ پته نه لګي د مرګ. نو کوشش دا وکړه چې ته یو داسې کار کې لګې چې الله پرې راضي کېږي او مړ شي، یا کم سے کم په داسې کار کې لګې چې د الله نافرماني نه ده، کم سے کم په داسې کار کې لګې. نو شیطان د وسوسو یو مرتبه دا ده چې تا ته به وړه ګناه څه ښکاره کړي، غټه ګناه به درته وړه ښکاره کړي او واړه ګناهونه به درته بلکل معمولي ښکاره کړي. بله مرحلې ته وګوره، دا ډېره عجیبه مرحله ده. په داسې کارونو کې به دې اخته کي چې نه به پکې دیني فایدې او نه به پکې دنیوي فایدې، خو آخرت ته ختموي. لکه اوس یو سړی دی جومات کې درس کېږي، دی به اوس د انسان ته په زړه کې دا ورچي د پلاني سره کښېنه، د هغه سره خبرې وکړه، د سره دا وکړه. ښه د پلاني سره دا ناسته څه ده؟ جایز ده. د پلاني سره خبرې اترې څه دي؟ جایز دي. کور کې کښېناسته د بچو سره د ښځې سره کښېناسته جایز دي. داسې نور یو بل جایز کار تا ته به دا کارونه رامخې ته کي او د دین کار ته به دې نه پرېږدي. وګوره په داسې کارونو کې اخته کړې چې ته یې د دین نه واړولې. ښه په زړه کې ستا څه دي؟ ولې د ښځې سره ناسته حرامه ده څه؟ ولې د بچو سره ناسته حرامه ده څه؟ د ملګري سره ولې ګپ شپ لګول حرام دي؟ په دې خبرو کې به دې راګیر کړي ولې حرام دي، ولې حرام دي، ولې حرام دي، او شاته به د دین پاتې کړي. یوه طریقه دا ده چې کله کامیاب نه شي په ټولو کې عبادت په ده باندې خرابوي. عبادت په ده باندې څنګه خرابوي؟ په منځه کې به درته وسوسې راځي. او یو حدیث کې داسې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي شیطان په یو سړي پورې نښتی په منځه کې تر دې چې دی پوه هم نشي چې څو رکعته لمونځ یې کړی. دا د شیطان کوشش دی په اودس کې په بل عبادت کې. ځکه زه د ملګرو ته ټولو ته د زړه نه دا نصیحت کوم، په منځه کې وسوسې، په اودس کې وسوسې، په هر عبادت کې وسوسې، د دې نه ځان لرې ساتئ. دا ګوره انسان لیونی کوي. ما سره په خپله یو کس ملو شوی، ما ته وي علاج وښایه ما ته د وسوسو. وایي کله ناکله زه اودس چاردم 15 یا 10 شپېرې کوم. زه چې کله اودس وکړم راوځم، یاره ما خپه پته نشي انځلې و که نه و انځلې، بیا لاړ شم چې راوځم چې ما ګوره د سر مسه پوره کړې وه که نه وه کړې، راوځم چې بیا ما مخ باندې پوره ږیره مې لمده کړې وه که نه بیا ګوره. اوس شیطان دې د عبادت ته نشي منع کولی، ځکه چې نشي منع کولی ځکه چې هلته هغه سړی مؤمن دی. نو دومره خطرناک دی او دومره هوښیار دی، د کومې لارې نه وله راغی، اوس یې په شکونو کې ور واچو، نو هغه عبادت باندې پوه هم نه کو. دا د شیطان دومره خطرناکې طریقې دي. عبادت به ته کې خو پوهېږې او پې نه. مونځ یې وکړو 4 رکعته که 3 که 2. په منځه کې سوره فاتحه ما ویلې ده که نه ده ویلې؟ ما اوس سمع الله لمن حمیده ووایې که ونه وي. ستا توجه د سره د الله طرف ته ځي نه، ستا توجه د قرآن تلاوت ته د سره ځي نه، ستا توجه اذکارو ته د سره ځي نه، ستا ټوله توجه د شیطان وسوسو ته ده. نو ځکه دا خبره یاده کوي
چې شیطان درته څه وسوسه هم راچي د عباداتو په منځ کې چېرې دا به داسې شي او دا به داسې، نو دې ته اعتبار مه ورکوئ، ځکه که ته شیطان دې خبره کې پرېوځي نو شیطان به خون ومومي او ته پته لري چې دا سړی اسم زما په وسوسو کې راځي، نو ښه زور به ورکړي. او ځکه امام احمد بن حنبل رحمه الله باره کې راځي، وی هغې یو پیر مونځ کو او د منځه په دوران کې دا چل وکړو. شاګردان یې ډېر حیران شو چې ده خو د منځه په دوران کې دوه ګوتې داسې ونې، دې څه مطلب دی؟ سلام یې چې وګرځو هغه ورته وی امام صاحب تا خو منځه کې دوه ګوتې داسې کړې، وی شیطان راته وایي چې اودس دې برابر نه دی، ومایي چې دوه ګواهان به راته ښایي، هسې نه منمه. داسې مقابله د شیطان په کار ده. او شیطان ته تا اودس نه کړه، ما اودس کړی که نه اودس ما کړی، لمونځ د باندې ګډوډ شو. بیا چې ته اودس لاړ شي وکړې راشي ما خپه پکې ما نه وینځل، دا ګورې سړی لیونی کوي. ګورې دا قسمه سوچونه او فکرونه انسان څه کي لیونی کي. بله مسله، اکثر ملګري زموږ نه دا تپوس کوي، وایي ما ته د الله په باره کې داسې سوچونه راځي چې زه یې ویلی نه شم. صحابه کرام راغلي وو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته او همدقه خبره یې کړې وه، وی یا رسول الله موږ کې بعضو ته داسې سوچونه راځي چې موږ یې په خوله نه شو ویلی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دا د ایمان نښه ده. د ایمان نښه معنی ده چې دا سوچونه شیطان هغه چا ته وروچي چې هغه دیندار یې مؤمن یې. نو سبا کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم علاج کولی دی. وی چې کله په تاسو کې چاته داسې سوچونه راځي نو دی دا سوچونه بند کړي. اولنی کار به دا وکړي دا سوچ او وسوسه به څه کړي دا به بنده کړي. دویم کار به دا وکړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به ووایي. دریم کار به دا وکړي ګس طرف ته به لاړې توکړي. او دغه شان بعضو روایتونو کې راځي چې دغه آیت به ووایي هو الاول والآخر والظاهر والباطن، دغه آیت به ووایي یا سوره اخلاص به ووایي. په دې طریقې سره انسان دا وسوسه او سوچ به ختم شي. دا حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي شیطان به په تا پورې نښتې، تا ته به دا وایي چې ته خو الله پیدا کړی، هغه پلانې الله پیدا کړی دی، هغه پلانې الله چې د هغه پیدا کړی دی، هغه الله چې د هغه پیدا کړی، خو د الله چا پیدا کړی؟ حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي شیطان به تاسو داسې دغه راځي، نو چې دغه ځای ته ورسېدئ نو خپل سوچ بند کړئ. او الحمدلله دا د خوشحالۍ خبره ده، الله په دې قسمه وسوسو او سوچونو باندې موږ نه رانیسي. ځکه چې دا خو د شیطان کوشش دی، شیطان خو به کوشش کوي نو الله پې موږ نه رانیسي. چې کله ستا په زړه کې دا خبره مضبوطه وه چې الله تا په دې نه رانیسي، نو بیا د شیطان میشن چې کوم دی هغه تا څه کو هغه تا ناکامیابه کو. خطرناکه طریقه د شیطان د وسوسو یو دا ده او مرتبه د ښځې او د خاوند په منځ کې جدایي راوسته. او ځکه یو حدیث کې راځي چې کوم مشر شیطان چې دی هغه شیطان په شا باندې ټپوي او شاباشي وله ورکوي چې کوم ورته دا ووایي چې زه په پلاني او په پلاني پورې نښته وم نښته وم تر دې چې هغه دواړه مې څه کړو جدا مې کړو. وایي شیطان یې په شا وټپوي، وایي ته پکې صحیح سړی یې، تا صحیح کار کړی دی. نو ځکه د زړه د تاسو نصیحت کوم په خپله ښځه باندې شکونه او په معمولي خبرو باندې کورونه ورانول، په معمولي خبرو باندې د ښځې سره تعلقات ختمول، په دې باندې ګوره شیطان ډېر سخت خوشحالېږي. ګزاره به کې د ښځې سره او ښځه به ګزاره کوي زموږ سره، او بغیر د ګزارو نه ژوند نه تېرېږي. بغیر د ګزارو نه ګوره ژوند نه تېرېږي. څه کمی په موږ کې دی او څه کمی په چا کې دی؟ په ښځه کې دی. نو څه کمی په موږ کې دی، څه کمی په ښځه کې دی، د دې یو بل دا کمی به پوره کوو. ځکه الله سبحانه وتعالی په قرآن کې څه وایي وعاشروهن بالمعروف، په ښایسته طریقې سره د ښځې سره ژوند تېروئ. او حدیث کې هم دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که د دې ښځې یو خوی دې بدې شي نو نور پکې ښه خوی نشته که نه، هغې ته ګور. زموږ پښتنو دا عادت دی اکثر، اوس یو ښځه راله او دې له پخلی صحیح نه ورځي، دا د ښځې کمزورتیا ده. تکړه ښځه هغه دی چې هغه قسمه قسم پخلی کولی شي. یو ښځه راله او پخلي کې کمزوري، دې د یوې کمزورتیا د لاسه هغه ښځه دیندار هم ده، هغه خوش اخلاق هم ده، هغه حیاناک هم ده، هغه په قرآن هم پوهېږي، هغه په دین هم پوهېږي، تعلیم یافته هم ده. دی به دا ټولې خبرې سیم ته واچي او د یو خبره به یادوي چې دې له پخلی نه ورځي. نو موږ به د یو بل سره ګزاره کوو
او شاعر سوی من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. هغه څوک دی چې د سره یې ګناه نه ده کړې او هغه څوک دی چې ټول عمر یې نیکیانې کړي دي. مګر هر سړي نه څه نه څه ګناه خو کېږي که نه، هر سړي نه خطا شوې ده او نه ټول عمر چا نیکیانې کړي دي. نو ځکه شیطان ته لار به نه کولوئ. ګورې د ښځې او د خاوند په منځ کې چې شیطان را ننوتو دا کور ختم، دا فیملی ختمه، دا عائله ختمه، دا بچي ټول ګډوډ شو. نو ځکه به شیطان ته په وړو وړو خبرو لار نه کولاوې. او کله چې په امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه پسې یو کس راغی د هغه په دور خلافت کې، ښځې د دغه کس سره خبرې کولې او اواز یې پې تیز کو، اواز یې پې څه کو تیز کو. نو هغه وایي زه ځم امیر المؤمنین ته شکایت کوم چې امیر المؤمنین فیصله وکړي او ما او دا ښځه څه شو جدا شو. دی چې کله ورغی د امیر المؤمنین کور ته عمر بن الخطاب رضی الله عنه، دا هغه ساده کور، سیرت کې راځي چې د امیر المؤمنین داسې کور و چې دا چوکاټ د کور د یو طرف د دم ماتو. نو ساده کور و، دننه چې به څه کېدو بهر ته به اواز راوتو. دی چې دروازې ته ورغی دا ور یې ټکو چې ویې کتو وایي وریدو د امیر المؤمنین ښځه لګیا د امیر المؤمنین باندې چغې وایي، اواز یې اوچت کړی. دا به دی واپس روان شو چې هغه خپله دا حل دی زما څه علاج وکړي. واپس روان شو، چې واپس روان شو هغه ولیدو لکه چېرته چې دی خو وینه نه ځله وینه دی خو راځي کښېنو څه چل دی ستا څه مسله وي مسله زما دغه وخت هغه ستا او زما او ستا یو حل دی. نو هغه ورته ته د ښځې نه خلاصېده غواړي. ګوره دې خبرې ته سوچ وکړي. وایي ته د ښځې نه خلاصېده غواړي؟ هغه وایي او وایي د دوی نه د خلاصي دوه لارې دي، یا چې موږ مړه شو او یا چې دوی مړه شي. ای څه مطلب دی چې یا موږ مړه شو یا دوی مړه شي؟ د دوی نه بغیر ګزاره نه کېږي او د دوی زموږ نه بغیر ګزاره نه کېږي. بیا ورته دا وایي ګوره وروره وایي دا ښځه تا له بچي ساتي که نه؟ هغه وایي او جامې دله اینځي؟ وایي او ډوډۍ دله پخوي؟ وایي او د کور خدمت دله کوي او د خپلو خپلوانو خدمت کوي؟ وایي او نو که چېرته دا چېرته یو نیمه چغه وباسي نو خیر دی هېڅ خبره نه نو چغه یې وباسي څه چلو شو. و تاسې خو هم نه چې به ته هره خبره رانیسې او رانوټ کړې دومره ښه موږ سره کوي نو پرېږده که کله ناکله دې نه چې ته یو نیم زیاتې وشي نو خیر دی نو انسانه ده. نو ځکه دا زما تاسو ته نصیحت دی چې کور ته به دننه شیطان نه راولئ. څنګه به نه راولئ؟ معنی ده چې د وسوسو لار به نه کولوئ، چېرته به شیطان له موقع نه ورکړي او په دې باندې شیطان سخت خوشحالېږي چې ښځه خاوند څه شي، ښځه خاوند جدا شي. الله دې زموږ په کورونو کې اتفاق راولي او الله دې زموږ دا کورونه د مینې محبت نه ډک ساتي. من الجنة والناس، من الجنة والناس معنی څه ده؟ د پیریانو او د انسانانو نه. نو دې ځای کې بله فایده راووته، هغه ده چې دا شیطانان چې دي دا په پیریانو کې هم شتي او شیطانان په انسانانو کې هم شتي. شیطانان ګویا صرف په پیریانو کې نه دي، شیطانان په پیریانو کې دي او شیطانان په انسانانو کې دي. نو دې ځای کې چې تا پناه ونیوه په الله پورې نو د دواړو د شر نه دې پناه ونیوه په الله پورې، که هغه انسي شیطان دی او که هغه جني شیطان دی. نو تا دا ووایي یا الله ګوره څومره ښایسته صورت دی. او ځکه ما تېر شوي درس کې د دې دواړو صورتونو فضایل بیان کړي وو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم څومره تاکید کړی و دې دوو صورتونو او ځکه یې ویلي دي وایي سحر ماښام یې وایه. و چې ته سحر لمانځه نه بعد دا ووایې قل اعوذ برب الناس به څو پیرې وې؟ 3 پیرې. د شپې ماښام اسکارو کې دې ووایي، بیا چې وده کېدې بیا دې ووایي او بیا دې په لاسونو چوف کو په ټول بدن دې راښکودو او څه دې پکې وغوښتو د الله نه چې یا الله ما وساته ما بچ که د شر د شیطان نه، هغه شیطان چې په انسانانو کې دی او هغه شیطان چې په پیریانو کې دی. نو څومره خوندور صورت دی، الله ته د ټولو شرونو نه وساتلی. بیا درته دا وایم څنګه چې مې تېر شوي درس کې ویلو چې دا صورت او صورت الفلق او صورت الاخلاص چرته پرې نه دی. د سحر اذکار 3 پیرې وایي، ماښام اذکار 3 پیرې وایي، د شپې چې وده کېږي نو 3 صورتونه به ووایي، چوف پې کې په لاسونو کې، بیا به په ټول بدن باندې راکاږي او دا کار به 3 پیرې کې. او د هر منځ نه بعد څو پیرې دی؟ 1 پیر. دا صورتونه چې ته وایې که نه د هر شر نه به دې الله ساتي.
مه هېرېږه بلکل ډاډه اوسه بیا تا سره ستا رب دی یعنی تا دومره ښایسته صفات د الله ذکر کړو قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس څه وایي الله ته وایي الله بچ مې کړه شر د شیطان نه د شر د پیریانو نه د شر د انسانانو نه د شر د مخلوقاتو نه بس چې الله تعالی پناه درکړي نو څوک به تعالی ته نقصان درکړي چې الله ته بچ کړي څوک دله نقصان درکولی شي نه د باندې د پیریان زور ورکېدی شي نه د باندې د انسانان زور ورکېدی شي ځکه چې ته په حفاظت د چا کې شوې په حفاظت د الله کې شوې من الجنة والناس نو شیطان په دواړو کې دی او خطرناک شیطان کوم یو دی د انسانانو کې د پیریانو د انسانانو شیطان خطرناک دی د پیریانو خو حدیث کې راغلی دی چې ته الله یاد کې هغه څه شي وتښتي خو د انسانانو هغه ته ډېره شوې دی پروت دی خوا کې ته ناست د هغه به په اخره کې دغه یو علاج چې صوباړه پسې راوالي ځکه چې دی خو ستا د خوا نه خوځي اوس ګوره ته راځې منزله څه کوې لکه مؤذن وی حي على الصلاة حي على الفلاح تر روان شو دسته دا شیطان هغه بل خو پرېږده خو تا الله یاد کو او دستې وکړو ادنه وتښتېد دا انسي شیطان به تا ته څه وایي څه کوې منزله ځه ملک راځه مړه موږ هسې څلور کسان یو خو ځان له به دلته جمع وکړو که نه ولې مونځ لازم دی چې ته جومات ته ځې راځه کښېنه مړه داسې تعدیلي جوړه کړې نو ګوره دی خطرناک شو هغه سړی د منځه نه منع کړو ښه یو سړي ږیره پرېښوده ځوانه لږ ته ښایسته ږیره پرېښوده نو هغه بل خو الله یاد که او توکل په الله باندې وکړه او ږیره پرېږده او خبره ختمه شو خو دا انسي شیطانان دي بیا نه پرېږدي مړه دا ته ځان نه دې څه بوډا جوړ کړو دا ته څنګه ښکاري دا خو ته اوس دي چې هغه سخت مسلمان ښکاري او دا ستا ذهن ډېر سخت دی او